ارمان تصویر یوټیوب ادبي چینل درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. مازدیګری موسم ده او له شاعر صاحب سره ناست یو او د سره به یو څو شعرونه اورو. نو زه دته د په خپل بیت بلنه ورکوم چې وایي د سپین مخ د رنجو خالونه پاک کا، د سپین مخ د رنجو خالونه پاک کا، په جنت کې ګناهګارو له ځای نشته. نو له شاعر صاحب څخه به اورو. مننه حاجي صاحب. شعر وایم درته. شعر داسې ده چې نه د دومره صبرېدو نه یې، نه د دومره صبرېدو نه یې، ته لا وړی د روژو نه یې، او د غټو سترګو ازار ولې اخلې، د غټو سترګو ازار ولې اخلې، نادانې ته د شوګیرو نه یې. مننه. د دې مشرقې باجې سوړ ساز ده. مشرقې باجې سوړ ساز ده. مننه حاجي صاحب. باید داسې ده چې د دې مشرقې باجې سوړ ساز ده، لالیه هېڅ د ټینګېدو نه یې. مننه. ټوله شپه بنګو باندې تېره کړې او ټوله شپه بنګو باندې تېره کړې او بیا نو سهار د جګېدو نه یې. او ټوله شپه بنګو باندې تېره کړې او بیا نو سهار د خوځېدو نه یې. په رقیب لاس واچوي ما ته مخ کړي، په رقیب لاس واچوي ما ته مخ کړي، ته مې لایق د شونډو سرو نه یې. مننه حاجي صاحب. دا بیت د تا ته ډالۍ چې مور ته مې وکړه د کوژدې خبره. مور ته مې وکړه د کوژدې خبره. مننه. مور ته مې وکړه د کوژدې خبره، وایي خلاص شوی له درسو نه یې. حد دې کړی دی یو ځل بیا. مننه حاجي صاحب. مور ته مې وکړه د کوژدې خبره، وایي خلاص شوی له درسو نه یې. او د درده ساقي راته همدا وایي چې مننه حاجي صاحب. درده ساقي راته همدا وایي چې مړه ماشوم یې د نشو نه یې. او سلګو نیولې وه راغاړې وه ته. حاجي صاحب باید داسې ده چې سلګو نیولې وه راغاړې وه ته، شاهده ته د هېرېدو نه یې، شاهده ته د هېرېدو نه یې.